د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امین خان متقي صاحب سره په سیاسي برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي اغلي روزمیري ډیکارلو وکتل. په دې ناسته کې د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ پر اړیکو دوهې درېیمه ناسته او د ناستې پر اجنډا او ترکیب هر اړخیزې خبرې وشوې. په سر کې د سرمنشي مرستیالي وویل چې دوه درې کې به د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو ترڅنګ دا ځل د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون کوي. اغلي روزمیري ډیکارلو وویل چې دوه درې کې به د بحث محورونه پر مالي او بانکي موضوعاتو، مخدره موادو پر خلاف مبارزه او کروندګرو ته د بدلې معیشت او همداراز د اقلیم بدلون او ترې د افغانستان ته راټوکېدلو زیانونو په اړه خبرې اترې وشي. اغلي مرستیالي وویل چې د افغانستان حکومت سره تعامل غواړي او ښایي واضح بحثونه او د دواړو لورو پر غوښتنو او اندېښنو په اړه خبرې اترې ولرو. د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان له لومړنیو غړو هیوادونو څخه و او دغه سازمان سره یې فعالې اړیکې درلودې او اوس اسلامي امارت هم یوناما سره په کابل کې ښې اړیکې لري. مولوي امین خان متقي صاحب وویل په ملګرو ملتونو کې باید د افغانستان واقعي استازی د نظام استازیتوب وکړي او په دې اړه پراته خنډونه باید لیرې شي. متقي صاحب وویل چې ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر غوړېدو دي او زیاته یې کړه چې د امارت د بهرني سیاست اساسي اصول توازن او اقتصاد محوري ده چې ټولو لوري ته پکې ښه فرصتونه شته. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز زیاته کړه امارت په دوحه دوم کې هم معناداره ګډون غوښته او یوازې تشریفاتو ګډون ګټور ونه بلل شو. د بهرنیو چارو وزیر وویل دوحه درې کې د مخدره موادو پر خلاف مبارزه، مالي او بانکي مسایل او اقلیم بدلون اغیزو په اړه بحث او د دوه اړخیزو همکاریو ښه موارد کېدلی شي. متقي صاحب وویل د دوحه درې ناسته کې د پورتنیو د بحث مواردو ترڅنګ ښایي د ترکیب په اړه هم هوکړې ته سره ورسیږو. د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې دوحه درې کې پر اساسي مسایلو بحث وسي، شته میکانیزمونه تقویه شي، اضافي او تحمیلي تشکیلات او پریکړې ونه شي. پر حشوي او تشریفاتي مواردو باید له اصلي موضوعاتو څخه پام منحرف نشي. اغلي ډیکارلو وویل چې د دوحې درېیمه ناستې اساسي هدف افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اړیکې عادي کول دي او زیاته یې کړه چې د امارت اړیکې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره ښې دي او باید نورو هیوادونو سره هم د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګونه رامنځته شي.